یو بل خبره ضروری پکې ده ورزان تم تاسو کله کله سره خبرې کې شیطان ته وي دا تا ته وي خو ورزه تا ته نم ځان ته او ټول به د خبرو دغه کېږي چې جمی کې ذمہواری ده د ډېر خلک غریبان دي یخني کېږي کله بلې ساسي دومره وسینې پلاستیک واخلي او کله شرقيږي 1500 روپۍ روزانه دغه دیاړي او 200 روپۍ دغه خرچي نو دا غریب بس باندې واخلي زمارونو هم ټول مسلمانانو د جسمن له گزاره کیږي دا هغه مسلمانانو غو گزاغو یخني کیږي چې څومره د سړي واسه کیږي تاسو زمونږ د اکابر حال وګورئ پیغمبر علی السلام د جمی باره کې دومره فکرمندو چې څومره غزاګانې کړې دي ټوله په ګرمۍ کې کړې دي ځکه ول جمی کې مجاهدین ته تکلیفي صرف خیبر غزا او د احزاب غزا د په یخنۍ کې کړې ده او پاغي کې هم دا اعلانونه کړو چې خلکو د بیوسه خلکو سره مدد وکړي جمع د یخنۍ ده صلاح الدین ایوبی چې دا زمونږ د امت یو نامور مجاهد تیر شوی دی چې اوس هم په کافرو د غزل زله ده زمونږ امت داسې خلکو ته محتاج دی لکه صلاح الدین ایوبی عمر فاروق شیخ الاسلام ابن تیمیه صحابه او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم و یو ځل د مجاهدین حمله ته ولېږل او چا ورته وویل چې صلاح الدین ایوبی سخت یخنی ده او سوګي د مجاهدین د سی یخنی شوی ده د سی یخنی فورا اعلان وکړو چې برته راځي لیکن دومره خسړو دومره خو چې کافرانو نیولو یخنی وا کوپونه یو لور کړو د ګرمای سامنے ورکو جنگ نو د سره د اسلام د پاره ده خو رحم دربانی کو دیو جنا زمورونو د دنیا ډیر خلک بیوسه دي په دې ټول باندې رحم پکار ده کنه دی واسکټ رحم خو پکار ده خبره موږ دا کوله چې زمونږ مسلمانانو jihad کړي د خډیر د رحم jihad کړي ده د څه ظلمونه نه دي کړي لکه يهوديان او نصارا شو کړ الله دې دا تباہ کی قنوتم پس خیریم کوي ځکه اسلام کې دعا مشته خیریم شته د عمر ابن عبدالعزیز بارک راضی و یو ځل د قسطنطنیه دریم جنگو هغه قسطنطنیه چې اوس ته استانبول وي او د ترکو یو حصہ ده و په دې وخت کې مجاهدین تلی عمر ابن عبدالعزیز بل راضی د سخت یخنی ده په دې کې جنگونه نه کېږي اوړه براشه موسم به خشي به ورزو ځکه علماء د لیکلي دي چې اے خلکو جمع ګره دا یو قسم د الله عذاب ده عمر فاروق رضی الله عنه و یو ځل جمع راغلو خپل حکومت کې دا اعلان وکړ چې زما ملګری په شام کې دي او شام یخ دی او یمن ګرم دی او شابه جامع مولګي او زما ملګرو ته شام کې جواب وکړ چې اے خلکو ګوره د جمی نزان ساتي ځکه جمع د څه شی ده د جمی یخنی د څه ده چې زر سړی کې نه نوځي او ګوره به نه وځي یو ځل د اډو کې یخنی وال کنانو به شپږ میاشتې ټوخېږي نو دا یو خپل ملګرو ته خیر خوایګو بادشاہان د سی بادشاہان دي الله دې زمونږ بادشاہان هم په موږ مهربانه کړي چې وړه را باندې ارزان کړي زمونږ مشکلات او تپام پیدا کړي کې به وسي الله دې ول وس ورکړي او بزرونو کې خراب صفاتونه نو یا الله د عمر غوندې صفات پکې پیدا کړي زمورونو دا د عمر کردار دی چې په جمی کې د هغه مؤمنانو پامم کوي چې د شام په کوستانونو کې دي چې خلکو ګور احتیاط کوي چې جمی کې یخنی نزان ساتي ګوره دا بیماریږي او په زر په سړی کې داخلي کې او چوزله جمی د لاسه یخ شو ګره بیا نه ګرميږي بیا ډېر وخت بیماری